السلام علیکم. په 1993 چې د جون جولای میاشت وه، پاکستان چې د سپریم کورټ نواز شریف حکومت یې دوباره بحاله کړ. نو دغه بحالونې سره پاکستان چې دوه کسان داسې وو چې هغه په دغه باندې ډیر سره پښیمانه وو. هغه چې د یو پاکستان صدر غلام اسحاق خان نومېده او دویم د اپوزیشن لیډره بېنظیر بوټو نومېدله. بېنظیر بوټو سره درې کسان نور وو چې هغه چې د یو منظور وټو نومېده، دویم د نوابزاده نصرالله نومېده او دریم کس مولانا فضل الرحمن نومېده. نو دا پنځه واړه په یوه ځای سره کېناستلو او دو دا فیصله سره وکړه چې موږ به دې اباده لانګ مارچ کوو. لانګ مارچ حوالې سره خلکو دې په ملک چې تیاریګانې شروع کړې او بسترې یې سره وتړلې. دغه لانګ مارچ مقصد نواز شریف حکومت ختمون و او دویم په ملک چې جلد از جلد انتخابات کول و. نو دغه لانګ مارچ نواز شریف مخکې هم لیدلی و، خو د دې پنجاب پولیس په ترو باندې دغه لانګ مارچ ختم کړی و او دغه آباده صورتحال دا و چې دالته خو د سره پنجاب پولیس حمایت دا نه و حاصل، ځکه چې د دې پنجاب چې حکومت نه و. نو دته دا پته وه که دغه لانګ مارچ چیرې اسلام آباد طرف ته راغی نو کیپیټل سیټي چې د کوم پولیس ته نو دا یې مخه نه ویني. 15 جولای په 1993 چې دی بېنظیر بوټو په لاهور کې وه او دغه لانګ مارچ ختمي فیصله به کېدله. نو دالته اسلام آباد نه یو هلیکاپټر راغی، بېنظیر بوټو یې په چیچینوله او دا یې یوړه اسلام آباد ته، یعنې دا د فوجیانو ول هلیکاپټر و او هغه په چیناس و. نو دې هلته ملاقات صدر سره وسه او پاکستان آرمی چیف سره یې وسه. نو دغه ملاقات خبره اچانک هلته نه وروتله، خو صرف دا ظاهره سله چې ملک مفاداتو باندې دو کمپرومایز سره وکړو. یعنی بېنظیره چې تر اوسه پورې په هیڅ چیز باندې کمپرومایز نه کاوه. نو دې د ملک مفاداتو لپاره دغه لانګ مارچ ختم کړو. نو دې سره چې د کوم اتحادي پارټۍ وې نو هغو ته دا پته نه وه چې چمال هغه ته دا پته ولګېدله. نو هغه ډېر حیران اسله په دغه باندې. مولانا فضل الرحمن خو دا هم وویله چې بېنظیرې دغه لانګ مارچ دا یې خرڅ کړی ده. نو بېنظیره په ایک ټایم باندې اسلام آباد چې وه نو دغه ملاقات چې د کومې خبرې سلې وې نو دې دا خیال و چې زه به نوابزاده نصرالله اسلام آباد ته وغواړم او دا یې به په دغه باندې خبر کړو. خو نوابزاده نصرالله دا ورته وویله چې تا خو فیصله آلریډي کړې ده، نو ما غوښتنې بیا څه ضرورت ده. یو هم دغسې خیالات و چې پیپل پارټۍ په موقع باندې سړي نه ناراضه سي او په موقع باندې انکار وکړي او چې چمال دا خپل مفادات حاصل کړي نو دا بیا سړي نه مخ واړوي. نو بېنظیر بوټو دا خبرې خو اورېدلې خو چا ته یې جواب نه ورکاو، ځکه چې بېنظیر بوټو ته دا پته وه او دا یې د دغې فارمولې حصه جوړه سوې وه. بېنظیرې ته دې په دغه میټینګ کې پاکستان آرمی چیف دا ویلي وو چې موږ نواز شریف حکومت ختموو او صدر موږ په 4 میاشتو باندې په چوټي باندې لږو او ملک چې به نگران حکومت دا به یو نیوټرل جوړېږي. نو بی بی سی هم دا ریپورټ جاری کړی و چې پاکستان آرمی چیف وحید کاکړ بېنظیرې ته دا ورته وویله یعنې که تا چیرې لانګ مارچ کینسل نه کړ نو ملک چې څه حالات هم راشي نو دغه ذمهواره به ته یې. نو بېنظیره په دغه باندې غلې سله او دې په زړه چې دغه لانګ مارچ سره کینسل کړ. نو بل طرف ته چې کوم ده پاکستان صدر او پاکستان وزیر اعظم دغه قایل کون و نو پاکستان آرمی چیف ته اول صدر ته ورغی، هغه خبرې هم واورېدلې او هغه چې د کوم شکایتونه و هغه یې هم واورېدل. نو دا یې راغی پاکستان وزیر اعظم ته، یعنې صدر خبرې هم ورته وکړې او هغه شکایات یې هم ورته بیان کړه. نو پاکستان وزیر اعظم خبرې هم ورته وکړې او چې د کوم تجاوزات و نو هغه یې صدر ته وروړو. نو په دغه راتلک چې او پتلک چې دی تقریبا 3-4 میاشتې وتلې خو دو په یوې خبرې باندې سره قایل کېدل نه. بل طرف ته ملک دا حالات و چې ملک چې کاروبارونه دا بالکل ختم سلی و، یعنې هیڅ کاروبار به نه و. ملک چې سټاک ایکسچینج دا کرش سلی و، صنعت یې بالکل بند وې او چې کوم افیسران و دو به سبا ورې په یوه ځای باندې ډیپټي وکړه او بېګاوري ته به دو ته دا پته لګېدلې وه چې موږ ډیپټي یې بدله کړې ده او بل ځای چې ده. او دغه آباده پاکستان وزیر اعظم او صدر دا په یوې خبرې باندې متفق کېدل نه. نو دغه آباده دی ملک چې 17 جولای په 1993 چې یو میټینګ وسو چې هغه ډیر اوږد میټینګ و، هغه په 2 غنټو باندې مشتمل و. هغه چې د پاکستان صدر، پاکستان وزیر اعظم، پاکستان اپوزیشن لیډره، پاکستان آرمی چیف او پاکستان جاینټ چیف چې کوم و شمیم عالم نومېده نو دا پنځه واړه په دغه میټینګ کې ناست وو. نو په دغه میټینګ چې دا خبرې سره وسلې چې تاسو به موږ ته استعفا راکوو نو نواز شریف دا ورته وویله چې زه به استعفا پسه درکوم چې صدر استعفا درکوي. صدر دا ورته وویله چې زه خو استعفا نسه درکولی ځکه چې خلک پچ وایي چې صدر نه دوی استعفا اخیستې ده.
نو نواز شریف دا ورته ویلا چې دغسې استعفا زه نه درکوم ځکه چې زه یو نیم کال قربانوم نو دا یې درې څلور میاشتې ولې نه قربانوي نو دونه به یې دغه استعفاګانې هلته په زور اخیستې وي که دو باندې به یې په صلاح اخیستې وي خو دغه میټینګ چې بیا 4 پوینټونه وروتل چې پاکستان چې به نواز شریف حکومت ختمیږي اسمبلی به برطرفه کیږي میډ ټرم انتخابات به کیږي او پاکستان چې به یو نوی نیوټرل نگران وزیر اعظم جوړیږي نو دغه نگران وزیر اعظم نام دا صدر دوته ورکړی و دا معین الدین نومیده او د تعلق د امریکې سره و یعنې دا د امریکې شهري و نو دغه باندې دو اتفاق سره وکړو او دا یې سره ومانو نو دغه معین الدین دا د امریکې شهري و یعنې ده ته یې ورته ویله چې تا موږ پاکستان چې نگران وزیر اعظم جوړوو ته پاکستان ته رایسا نو دا په ایک ټیم باندې سنگاپور چې سنگاپور نه راغی دا پاکستان ته کراچۍ چې د سټې هم وکړه او دته یې شینواری هم وګنډله او دا د پاکستان نگران وزیر اعظم جوړ شو نو دا پاکستان چې اولنای نگران وزیر اعظم وو چې د تعلق هم پاکستان سره نه وو یعنې د سره پاکستان شناختی کارت نه وو او دا د پاکستان نگران وزیر اعظم وو د شناختی کارت هلته جوړ کړ چې چمن ملک چې ووټونه سره کېدل یعنې 2-3 میاشتې د دغسې تېرې کړې وې هغه اباده دغه معین الدین د پاکستان چې بیا داسې کار هم وکړو چې داسې کار تر اوسه پورې ملیټري هم نه وکړی او نه پاکستانانو سیاستدانو وکړو او د دې ملک چې یو داسې غبن هم ونیوی چې دا غبن تر اوسه پورې هم یادېږي او دغه ته ملک چې ډېر غټ غبن والا ورته وایي نو دغه سټورۍ به په بل کیس چې زه تاسو سره شیر کوم تاسو مې ملاقات په یوې په نوې ویډیو کې کېږي السلام علیکم